هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د زمري 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. اندونیزیا له افغان ښوونځیو سره د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستې خبر ورکړی. په کندوز کې 10,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه بېرته راګرځول شوې ده. په بلخ او هرات کې له اعتیاد رغېدلو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. او په اوکراین کې د روسیې د تازه بریدونو له امله 2 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. اندونیزیا له افغان ښوونځي سره د 3.5 میلیونو ډالر د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د اندونیزیا د 3.5 میلیونو ډالر مرستې خبر ورکړی دی. دا پروګرام ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو د تغذیې لپاره وکارول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویلي په دې مرستې سره به څه باندې 1200 ټنه مغزي بسکوټ وپیرل شي. دغه پروګرام په خبرپاڼه کې راغلی چې 200,000 نجونې او هلکان به په لومړنیو ښوونځیو کې د 6 میاشتو لپاره له دغو مرستو ګټه پورته کړي. په کندوز کې 10,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه بیرته راګرځول شوې ده. د کندوز د عدلیې ریاست چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر دې دمه 10,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. د عدلیې ریاست د عامه پوهاوي مسؤل سهیم سمیم ویلي چې د ځمکې د دولتي ځمکو د استرداد کمیسیون د پریکړې پر بنسټ راګرځول شوې دي او ټاکل شوی چې ډیر ژر به د 500 نورو جریبه غصب شوي دولتي ځمکې د بیرته ګرځولو بهیر هم پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې د ځمکې د کندوز ولایت په دشتیارچي، قلعه‌زال، امام صاحب، علي آباد، خان آباد او د مرکز په اړوند سیمو کې پیژندل شوي او بیرته ترلاسه شوي دي. سمیم له ټولو کندوزي وګړو وغوښتل چې د دولتي ځمکو له غصب څخه ډډه وکړي، ځکه که څوک دغه کار ته دوام ورکړي نو د عدلیې او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. په بلخ او هرات کې له اعتیاد رغېدلو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. په بلخ او هرات کې 1000 تنه هغه کسان ته چې له اعتیاد څخه رغېدلي دي د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. مسؤلین وایي چې دغه پروګرام کې به په بلخ کې 500 کسانو ته د 6 میاشتو لپاره د برقي وسایلو ترمیم، خیاطي، ساختماني کارونو، بایک او بوټ جوړولو په برخه کې روزنه ورکړل شي. دغه راز په هرات کې هم ورته شمیر کسان د فني زده پروګرام پیل شوی چې د مسؤلینو په وینا د هغوی په اقتصادي او رواني بیا رغونه کې به مهم رول ولوبوي.
او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د روسي د تازه بریدونو له امله اووه کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې روسیې تېره شپه د څو ښارونو ترڅنګ یو تفریحي پارک هم په نښه کړی چې له امله یې 12 تنه ټپیان شوي او تر دې دمه د 2 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلنسکي په وینا روسیې تېره شپه د برېښنا او ګاز تاسیسات هم هدف ګرځولي دي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې هدف ترلاسه کول د امریکا او اروپا او ګونې ډلې له جدي فشار پرته ممکن نه دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه، تر بیا ښه وختونه. لوی الله عمر شه.